نو دې ننني مختصر بیان کې صرف یو دو خبرې ذکر کیږي. نمبر 1 د مؤمن او د گناهګار د مرګ علامات، او دویم ورسره د قریب الموت کس، یعنی هغه کس چې مرګ ته نږدې وي او ځنکدنې شروع وي، نو د هغه سره کم سلوک کول پکار دي، او د دغه ځنکدن علامات څه دي. دا به انسان ته څنګه پته لګي چې یره دا کس د حالت د نزع شروع دی، ځکه دا انتهایی سخت حالت دی. دې ټیم کې ژوندو مسلمانانو ته څه کول پکار دي، اگر چې مونږ او تاسو ته اړو د سره خبر نه یو، نه خبر یو، نه چا خبر کړي یو، نه ځان خبرو. بهر حال داسې کور نشته، داسې علاقه نشته، داسې محله او داسې کلی نشته چې په هغې کې فوتګي نه شوي، په هغې کې مړی نه شوی. دا دنیا دا فانی دنیا دا، ختمیدونکې د هر انسان تی روان دی، او دا حالت په هر چا راتلونکی دی. نو دا کم کس چې وفات کیږي په دې ژوندو باندې څه حقوق دي؟ فقهاو تقریبا 42 حقوق لیکلي دي، 42 او خپل ځای کې راځي ان شاء الله الرحمن. نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې د دې نه ځان خبر کو، او بیا د هغې مطابق مونږ او تاسو ته شریعت چې کوم حکم کړي همغه کارونه وکړو. نمبر 1 خبره د مؤمن او گناهګار د مرګ علامات. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا یو لوی مرتبه والا صحابی دے. دا فرمائی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دي چې د چا د مرګ وخت را نږدې شي، نو په هغه کې 3 علامې په غور سره وګورئ. 3 علامات دا تاسو په غور سره وګورئ. یعنی چاہتا چې مرګ را نږدې شو، نو د هغه ته به وګورئ، په هغه کې به یو 3 نښې تا ته ښکاره شي. په هغې کې لومبنۍ نښه، آقا انعامدار فرمایي که چرته کې د دغې کس په تندي خوله راغله، یو علامه ده چې په تندي باندې خوله راشي. دویم سترګې پرنم شي، یعنی په سترګو کې اوښکې راشي. او دریم د پوزې دا کم 2 سوري چې دي سوراخ ورته وي، زمونږ او ستاسو اصطلاح کې ورته سپږمې ویلې کېږي. د پوزې دا 2 سوراخ دا اوپړسیږي، او دی کې کولواله راشي. نو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په د باندې د الله تعالی رحمت ده،
دا د نیک عمل انسان علامی دی. دا د مؤمن انسان، دا د نیک بخت او خوشبخت مسلمان درې علامی دی چې د وفات په ټیم کې د په تندي باندې خوله برازي. دویم سترګې به پورنم وي، یعنی د سترګو کې به اوښکې راشي. او دریم د پوزې چې کم سوراخ دی دا به وپړسیږي. نو ته پوه شه چې دا نیک بخت انسان دی او په ده د الله رحمت نازل شو د مرګ په ټیم کې. او چا باندې چې د الله رحمت نازل شي د مرګ په ټیم کې، نو یقیناً دا کامیاب انسان دی. الله پاک دی مونږ او تاسو هم د دغې ډلې نه شمار کی. او بیا آقای نامدارو فرمایله که چرته کې داسې کار په ده باندې وشو چې دا خرړېده او خراره یې کولو، لکه داسې تیز لکه ځوان اوښ چې چا په مرۍ کې نیولی وي او هغه زور ورکړی وي او هغه خراره یې کوي. یو څاروی دی اوښ، ځوان اوښ چې په مرۍ کې ونیسي او زور ورله ورکړي، نو هغه یو قسم آواز کې هغې ته خرارې ویلې کېږي. او څوک ورته خرړېدل ویه، خو یاره دا چې وده شي ډېر سخت خرړېږي، لکه د جاز په شانتې ټرارې شروع کړي. نو که چرته کې د زنکدن په ټیم کې دقسې چا باندې وشو خراره کولو او رنگ یې پیکه شو، یعنی تک زیړ او تختېده، دا رنگ یې مکمل پیکه شو، دا دویم علامه پکې راښکاره شوه چې رنگ یې مکمل زیړ شو، پیکه شو، داسې وتښتېده رنګ یې. او دریم دا چې د خولې نه زګونه وځي او وښکي چې کم دی د ایرې غونته خړ شي، د خولې نه زګونه را روان شي او په دې وښکو کې زیړوالی راشي د ایرې په شانتې خړوالی خړ شي. نو آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې پویشا په د الله تعالی عذاب نازل شوی دی. دا درې علامات چې چا کې موجود شو د مرګ په ټیم کې، یعنی خرړېدو خراره کولو، الله پاک دی مونږ او تاسو ساتي تینا. او دویم دا چې رنگی پیکه شو، بیخی زیړ شو، او دریم د خولې نه زګونه وځي وښکي خړ شي، نو پوه شه چې د باندې د مرګ په ټیم کې د الله عذاب نازل شو. نو دا آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیک عمل مؤمن مسلمان او د ګناهګار د مرګ هغه درې نښې ښودلې دي. الله پاک دې مونږ او تاسو د مؤمنانو د نیک عملو د ډلې نه شمار کړي او د ګناهګارو د فاسقانو د فاجرانو د ډلې نه د الله پاک مونږ او تاسو په امن و امان کې وساتي. نو دا ډومبنۍ خبره وه، دغه فرق شو د نیک عمل او د بد عمل انسان په مرګ کې او په ځنکدن کې. دویمه خبره
چې یو کس مریض دی پده کې 9 علامات را پیدا شو نو پویشه چې د زنکدن شروع دی. سی شروع دی؟ زنکدن. اغا علامات ویما بیا چې کله دغه علامات موجود شي نو دینه بعد څه کول پکار دي؟ موږ استاسو خلکو ته پته نی. ډیر کله ته یو کس وفات شوی دله پتم نی لګی دی، یا چې مریض شي نو بس مونږ او تاسو نه تیری شي. چرته یو کوټنیم کتری پاغي کې ورو ټومبو نو درې ورځې وړاندې مړ شوی او ما تا ته 3 ورځې بعد پته ولګي. بیا دا مونږ او تاسو سره د خپلو مسلمانانو ورونو د رشتہ دارانو او د خپلوانو هغه قدر او عزت دی. ها الله پاک دې څوک چاته محتاجه کوي نه، او الله پاک دې څوک داسې بیماری نه چې بیا ورپورې خپلوان تنگ شي او په یو کوټنۍ کې ورچولې وي، هغه غریب 3 ورځې وړاندې وفات شوی او دته پتم نی لګي دی. کم سړی چې مریض وي د هغه خدمت پکار دی. دا مو وایا چې بس دا مریض دی، دا بیماری تا باندې مراتلی شي، که د چا خدمت دی وکړو نو ستا خدمت به مو شي، او کو دې نه کړو نو ستا هم بیا نه کېږي. ځکه دا بیماری د الله د طرف نه ده. چا باندې م چې راغلله په والدینو راغله نو اولاد له پکار دي چې پوره خیال یې وساتي، پوره خیال یې وساتي، د هغوی دیکھبال وکړي، پرورش یې وکړي، او مکمل حال احوال نه ځان خبر کیو او خدمت یو کی. نو کله چې یو کس بیمار وي او په هغه کې دا نښې راښکاره شوې، نمبر 1 مخ کې زیړوالی راښکاره شي، یعنی معمولی زیړوالی پکې راښکاره شي. قدرتی خبره ده، کم انسان چې صحتمند دی نو داغه په دې مخ کې سورواله موجود وي، او کله چې دی بیمار شو دا بیماری زیاتیږي نو په دې مخ کې زړواله را پیدا کیږي. بیا خو هر زړواله چې کم دی کنا دا قبیح نه دی. نو چې کله د یو کس بیمار وي او په مخ کې زیړوالی را پیدا شي، یعنی دا مخې لږ زیړ شي. 2 سا اخلی خو لیکن انتہائی زر سا اخلی. 3 نمبر دا پوزه کږشي، پوزه کې داسې کوږوالی را پیدا شي. 4 نمبر سترګې پورته طرف ته لاړ شي، داسې بره طرف ته وخیږي او ګوري، دا سترګې بره طرف ته لاړ شي. 5 نمبر غوږونه مړاوي شي. ګوره چې کم سړی غوږونه تازه وي نو پوه شه چې د ده په دنیا کې زندگی شته، او که دا غوږونه مړاوي شو نو پوه شه چې یاره کار رو کم دی، خرابیږي د خیره. او 6 نمبر لاس او خپې مکمل یخ شي، یخواله پکې را پیدا شي. 9 نمبر دا خپې دومره کمزوري شي چې اودرېدی نشي، د خپو کې د اودرېدو قوت او طاقت پاتې نشي. 8 نمبر دا شونډې اوچې شي،
اوچواله پکې را پیدا شي. او نهم نمبر د ګیرې ویښتان چې کوم دي دا خواره او کولو شي، داسې خواره شي او کولو شي. دا 9 علامات چې په کم مریض کې موجود شو. نو د شریعت مطهره حکم دا دی چې تاسو پوه شئ چې د دې مریض د زنکدن حالت شروع دی. نو بعض علماء لیکلی دي چې تاسو به دې ستونې استقسم لوئ ایغ نیغه، خدا سملاستل به په داسې طریقې سره چې قبله او کعبه مبارکه د خي طرف تراشي او سر ورله قبله طرف ته واړوي. د طریقه دا سو الله عالم زمونږ مسلمانانو ته به یاد یا نه، خو یاد یې کوي او هر مسلمان ته پکار دي چې دا یاد کی. مونږ او تاسو فضول خبرې او د ځانه کیسې د رستم او د سهراب او د قرنګ لیلا مجنون بے ضایع هغه کیسې چې چا په خوب کې منی اورېدلې هغه یادو او چې کوم د شریعت مطهره حکم وي نو هغې نه خبر یو. شریعت چې څه مطالبه کوي هغې ته شا کوو. نو دغه طریقه ده چې دا به داسې نیغ سملې په داسې طریقې سره چې قبله د خي طرف ته راشي او دا سر به ورله بیا قبلې طرف ته راواړي. او بعض علماء لیکلي دي چې د ده دا خپې داسې قبلې طرف ته وغځوه او د سر لاندې ورته بالغ کیده چې مخ یې قبلې طرف ته راشي، یعنی دی داسې سم لاست خپې یې دې طرف ته دي قبلې طرف ته غزیدلی دی، خو هغه طرف ته دی چې ورله بالغ کیښودو دی سر لاندې نو دا سر به یې داسې روچت شي او مخ به یې ډایرکټ قبلې ته شي. نو دا بهترینه طریقه ده. ها که دې مریض ته تکلیف و نو بیا دې کار تم ضرورت نشته، بیا په خپل حالت باندې پرېښودل پکار دی. بیا به ورسره استازي نه کې ځان نه به بې علمه شیخ نه جوړې چې ورپورې لیو شي چې شا بسې خامخا نه. دا هغه صورت کې دا کار پکار دی چې کله مریض ته تکلیف نه و او که چرته کې تکلیف ورته و نو علما لیکي چې بیا په خپل حال باندې پرېښودل پکار دي، په خپل حال یې پرېږدی. نو دغه علاماتو دې طریقې سره تا دا برابر کنو بیا بسکې. نو د سره چې کم ناس کسان وي نو د هغوی دپاره دا مستحب دي چې په خپله په اوچت اواز سره کلمه طیبه ووایه، ځکه د دغې کس زنکدن شروع دی. د سره موجوده چې کم ناس کسان دي نو هغوی به کلمه طیبه وایي لږ اوچت اواز سره، لا اله الا الله محمد رسول الله، او دغه رنګې کلمه د شهادت بم وایه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دواړه کلمې به ووایي، کلمه د توحید، کلمه طیبه او کلمه د شهادت به وایه. د دې دپاره چې دا قریب الموت کس دیم دا کلمه ووایه او د ده پې ژبه جاری شي
او د دنیا نه د رخصتې دو آخری خبره ده د لا اله الا الله محمد رسول الله شي. ځکه حدیث کې مراغلی دی آقا نامدار فرمای لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تاسو خپل مړو ته تلقین د لا اله الا الله محمد رسول الله کوي. او بیا فرمای چې د کم کس آخری خبر لا اله الا الله شي نو دا انسان به جنت ته داخليږي. او آقا نامدار فرمای من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې د دنیا نه پر رخصتې دو آخری کلام او آخری خبر لا اله الا الله شي نو هغه به جنت ته داخليږي. نو د پوڑان دے با کلمہ وی بیا او چت آواز سر بے وی چی دا مڑے یہ اوری چی دا کم کس وفات کی گیو زن کدن شروع دے چی دے دا اوری نو دا جبم پی جاری شی. خو یو خبر ذہن کی نوی دا چاچی زن کدن شروع دے نو دا تبا دا سی نوی چی کلمہ وایا د دې حکم باندې کې شریعت د دینه من فرمایلی دا تب ورته چې کلمه وایا او هغه باندې بسختی وی هغه وی اړوې مینا نو استاد الله سلاړ غرق شو. ځان نه به علم شیخ نه جوړې ښا دنیا چې تبا کړی دا به علم شیخانو تبا کړی دا. الله دې موږ تاسو د به علم شیخین او ساتي. دا بی علم شیخ چې کم دے د دویم نوم دے د دین ډاکو، الله دې د دین ډاکوانو نه مونږ او تاسو ساتي. دا څومره کار چې خراب دے د بی علم شیخانو نه. شریعت مطهره فرمائی چې دا قریب الموت کم کس دے د تبهیس کلا د دې حکم نه کې ګورا بلکې دا هغه وړاندې به صرف په خپل پوچت आवाज سره وي او دا ځکه چې په هغه باندې دا وخت سخت تکلیف دی هغه په هوش کې نه وي اسنه د خولې نه څه ګډې وړې خبرې وخیږي او یا د دې کلمې نه انکار وکړي. خو چې انکار وکړي دنیا نه به بېایمانه لاړ شي. نو یو دې ته سوچ پکار دی چې مونږ او تاسو ته دغه سي مریض وي چې نه علامات پکې موجود شو او مخې ته پروت وي نو دغه ترتیب باندې چې موت برابر کمخې قبله ته شو نو بس بیا موجوده کسان چې کم غیر چا پیر ناشتي او پکارم د چکینی ور سره زمونږ اکثر خلک نه کینی هغه یو طرف توا چې ویزا الله بخیر کی دوی چې راځي هغه نه ساختلی پویږي نو بس بیا غسه علی باسی جړاګانی شروع کړي چې سورې ځانم ویو اگر چې رازان وهل په شریعت کې په سلور مذهب ناروا حرام دي او آقا نامدار فرمایي چې چام ځان اوهلو گریوان وشلولو سینه وهلا ځان نه وختراخ کو وختي وست آقا نامدار فرمایي دا سره زما امتیان ندي نمونږ تاسو نه په جون باندې سپکی خو چې کله مرشي بیا را باندې درون شي امون خلکو عجیبه رواج دی چې ژوندې وي دوه سپګموله تیر راغلي څوک ورته په درنه سترګه باندې نه ګوري او چې کله وفات شي بس بیا هر یو ورته خپل نمبر جوړي څوک به د بادرۍ تعریف کوي او څوک به یو تعریف کوي عجیبه خلق الله دې رحم وکړي. نو یو دغه خبره ته سوچ پکار دویم دارورا چې کله یو کرد د کلمه د شهادت اویلا وی لا اله الا الله محمد رسول الله یا ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله ویلا نو بیا ناستو کسانو لدا پکار نه دي چې بار بار بیا څوک دی په کوشش وکړي چې دا کلمه دې بار بار وي بعد دا یو ظلم د پاره کافی او شافی ده ګور
نو بیا به سرزوري نه کې چې یاره دې تر آخره پورې لګیا وي، نه بس دا یو ظلم د دپاره کافي ده. نو یو دا چې د ده په وړاندې کلمه طیبه ویل. دویم ناستو کسانو له پکار دي چې سورت یاسین ورته ووایه. څه ورته ووایه؟ سورت یاسین. ځکه چې کم سړی قریب الموت وي هغه ته د سورت یاسین تلاوت کول مستحب دي، ځکه په دې سره د زنکدن سختی اسانیږي. آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې د کم وفات کیدونکي کس سر ته سورت یاسین اولستی شي نو الله تعالی په ده باندې اسانی راولي. یعنی یو کس دی زنکدن شروع دی، ما درته علامات اوې دغه علامات دي چې دا موجود شو بس یقینا د ده زنکدن دی. نو چې کم سړی زنکدن وی حالت د نزع وی او وفات کیږي نو دغه د وفات کېدو په ټیم کې د سر ته د سورت یاسین تلاوت چې وکړي نو دې سره په ده باندې اسانتیا راځي. دا برکت د سورت یاسین شو. نو دغه ټیم کې د سورت یاسین تلاوت پکار دی، په دې سره اسانی راځي. یو بل حدیث کې راغلی دی، آقا نامدار فرمایي چې تاسو هغه خلکو ته چې قریب الموت دی زنکدن شروع دی سورت یاسین وایي، د سورت یاسین تلاوت وکړه نو په دې سره د زنکدن اسانیږي. نو سورت یاسین ویل پکار دی. ها الله پاک دې رحم وکړي زمونږ او ستاسو خلکو ته نن سبا دور کې ډېرو کمو خلکو ته به سورت یاسین په یاد وي، ځکه داسې دور دی چې چاله په ناظره باندې هم نه ورځي. دی قرآن راخلي نه، قرآن سره مرګرتیا نه کوي، قرآن سره تعلق نه ساتي. ثابت کال لاړ شي راشي تیر شي سیب چرته قرآن راوانه خسته، یو دوه ټکي تلاوت یې ونه که نو سورت یاسین بس یاد کی. زه بعضې خلکو ته وګورم په حالت باندې جړه راشي راته، ډېر مونږ وینو. زه خو حقیقت خبره کوم، ښکارا څوک چې پوهېږي نو هسې پوهېږي بیا، او چې دا پوی وي او ځان درته ناپوهي کړي نو بس هغه څه خو علاج نشته بیا. آب الله پوهیږي بیا، خو د مرګ نه پس به پوه شي انشاءالله. ډېر وینو د الله په ذات قسم چې په ټول کال کې چرته د ثواب د پاره قرآن شریف نه راخلونه تلاوت کوي. نو داسې مسلمان باره کې به ته څه وې بیا؟ او د داسې مسلمان باره کې به ستا سوچ سي چا دومره غافله چې په ټول کال کې قرآن نه راخلي. مطلب چې ډېرم کمزورې مسلمانی په رمضان المبارک کې خو قرآن راواخلي، و ما داسې حضرات هم لیدلي دي چې په رمضان المبارک کې هم چېرته قرآن نه دی راخیستی. رمضان المبارک کې چېرته قرآن ټچ کړی نه دی. نو بیا به څه وې د دپاره؟ بس الله دې پرې رحم وکړي. نو چې په جون باندې د قرآن سره ملګرتیا ونه کړي نو د مرګ نه پس به بیا تا سره قرآن څه ملګرتیا کوي؟ تا نه خو به قرآن خفئ. نو ما عرض کو چې سورت یاسین ډېرو کمو خلکو ته یو ضروري خبره، اوس چې دا کم کسان ناس وي د دې چا سره چې د چا زنکدن شروع دی او د دغه مریض د خولې نه څه ګډې وډې خبرې ووتلې، بیکاره خبرې ووتې. ها
داسې خبرې د خولې نه ووتې چې هغه د شریعت خلاف وي یا داسې خبرې وي چې هغه کفري الفاظو بیکار الفاظو، نو دغه خلق به څه کوي اوس؟ دا خلق به دې ټوله دنیا کې او په دې ټوله محله او کلیو په دې ضلع کې به اعلان کوي چې پلان کې خان داسې خبرو کې نه. شریعت دلته سخت حکم دا دی چې بالکل دا کوم خلکو د خبرې واورېدې په دوی باندې دا بالکل سخت حکم دی چې دوی به د دې خبرو نه بالکل ځان چپ کوي، د چا په وړاندې به دا خبرې نه کوي او دا خبرې به خورئ نه، بلکې دی به دا خیال کوي چې د زنکدن د سختو په وجه د عقل په ځای نه و، نو لہذا د خولې نه دا خبرې ووتلې او د دپاره به بخنه غواړي. څه به غواړي؟ بخنه به غواړي. د الله په در کې به سوال کوي چې یا الله دته بخنه وکړي، یا الله دته بخنه وکړي. صحیح ده؟ موږ او تاسو الله دې رحم وکړي. زموږ ستا په وړاندې د چا نه غلطي الله پاک نه کوي. الله داسې کو کنه چې سم مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې بالکل داسې تار تارې زمونږ او ستاسو په مذهب کې خو چې کم دی اړو سوچ او فکر کې غواړو مسلمان باندې پرده راچول د سره شته نه. پرده څه کې چې یو کار په چا کې ویم نه موتی پې ور باندې ورچسپانو چې دا د کې شته. مونږ الله ته به څه جواب ورکړي؟ د خدای انصافدار الله دې در باندې رحم وکړي. ستا حشر به چا سره کېږي؟ په قبر کې به دې څه حال وي؟ په زنکدن کې به دې څه حال وي؟ لږ سوچ پکار دی. شریعت دالتم تا ته حکم کوي د شریعت نه قربان شم چې دغه کس باندې به هم ته پرده راواچې. که د یو غلطه خبره کړې وي نو ته به خوله بنده کړي، په دې باندې به الفیو لګي. د دې زماني مسلمان به مړه خوله چرته بنده کړي؟ نو آخو چې خوله بنده کړي ډس کېږي، ګیسې سر ته خیږي، خېټې پړسېږي، چې کله خبرو کړي نو خېټې سپکه شي. نو دا یو ضروری خبره وه. اوس چې کله دا کس وفات شو د ده نه روح لاړه، نو یو پلنه کپړه به ورله زنه وتړې په داسې طریقه باندې چې دا غوټه یې دلته سر ته راشي. دې طرف نه به کپړه راتو کړي داسې ښه، او بره به یې دلته غوټه کړي. ټیک شوه؟ او سترګې به ورله راپټې کړي. او چې کله سترګې پټې ورله نو څه به ووایي؟ بسم الله وعلى ملت رسول الله. څه به ووایي؟ بسم الله وعلى ملت رسول الله. سترګې به ورله پټې کړي او صرف تاسو سره مذاکره کوم. ماشاءالله تاسو دا ټول یاد دي. دا صرف مونږه مذاکره کوو، تاسو وړاندې نه یاد کړي دي ماشاءالله. او بیا د دقې وفات شده مسلمان د د خپې او لاسونه به سم کړي. د خپو دا ګوتې به ورله دواړه دا غټې ګوتې چې کوم دي دا یو ځای په کپړه وتړي او په دې خېټه باندې به ورله یو څیز داسې کېږدي چې دا خېټه رو نه پړسېږي او په کټ به یې واچوي او د کټ د پاسه به پې څادر خور کړي بیا، او که یخني وه نو بیا بړستن او کمبل هم پې اچولی شي. او بیا د مړي چې کوم تجهیز او تکفین او خخول دي نو په هغې کې به تادي کې بغیر د عذر معقول او د شرعي عذر نه مړی به ایسارې نه چې 15 غنټې دې ایسار کړي وي. دا شریعت مطهره کې د دې نه منع راغلی ده. پوه شئ په خبره؟ اوس دغه کس چې کله وفات شو نو آیا د وفات کېدو سره دا ختم شو او دنیا نه بس مکمل تعلق کټ شو؟ نو دا یو مسله ده انشاءالله آئنده بیان کې به دا مو وایو، او ورسره د تجهیز او د تکفین باره کې چې کوم فقهي مسایل دي څه به ورسره بیا هغه هم ووایو. الله پاک دې د عمل توفیق را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.